اوس وایي نوي میوه چې ته وینې نوي میوه یعنې فصل دی ستا میوه تا ولیده نوي تازه یا کله چې دې راوشو کوله یا د بل چا د باغ میوه دې ولیده نو بیا د بعضو پکې دا عادت دی چې کله په باغ تیریږي په پټي تیریږي میوه پس دې کال له خو سم ماشاءالله پکې ما وځي کې زور سره عادت دی دې کال له خو سمې ډلې ودرولي دي دا به ټول به خرڅوئ او دا څنګه دا هو تېر شوي کال خو دومره نه لکه پرېږده دا کیسې تېر شوي کال څومره فصل و دې کال له څومره دی دا د مسله ده پرېږده ته پته ده او دا فصل چې الله نه وی غوښتلی والله که ده ته میلاو شوی وی خو الله د هغه په نصیب کې لیکلی دی نو دا تپوسونه او بیا په پوله ودرېده او پوره ننداره کول او د هغې نه یو قسمه ویډیو جوړول دا ښه خوی نه دی ته به څه کې درته واوره ابو هريره رضی الله عنه روایت دی امام مسلم راوړی دی وی کان الناس اذا رأوا اول الثمر جاءوا به الى النبي صلی الله علیه وسلم چې کله به خلکو اولنۍ میوه ولیده نو رسول الله وسلم له به یې راوړه میوه چې به څنګه راوشو کولو نو اول به یې چا ته راوړه رسول الله وسلم له ولي برکت دپاره نو چې کله فاذا اخذه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې به رسول الله وسلم دغه میوه راواغست لاس کې به یې داسې ونیو وقال نو دا دعا به یې ووایي او دا دعا یاده کړي اگر که لږه ناشنا ده نو یادولو کې به تاسو ته ګرانې او دا ګناه زما نه ده نه دا ګناه د بل علیم دی چې تا ته دا ناشنا ده دا ګناه ستا ده ولې تا چېرته اورېدلي نه دی تا چېرته کوشش نه دی کړی تا چېرته تپوس نه دی کړی نو ما ته مه ووایه چې دا خو ناشنا ده داسې ووایه زه ورسره ناشنا یم بیا به تعبیر صحیح شي زه ورسره ناشنا یم دعا نه ده ناشنا دعا خو سره پاسې 1400 کاله مخکې رسول الله وسلم موږ ته ښوولې ده هغه خو اشنا ده خو ناشنا ورسره موږ یو رسول الله وسلم به څه ووایي اللهم بارک لنا فی ثمرنا یا الله موږ له زموږ په میوه کې برکت واچوه څومره ښایسته دعا ده الله وبارک لنا فی مدینتنا او زموږ دپاره زموږ په دې ښار کې برکت واچوه ګوره ټول ښار دپاره برکت دعا ښار کې کله برکت راغی هر میوه کې برکت راغی په هر ځي کې برکت راغی وبارک لنا فی صاعنا او زموږ دپاره برکت واچوه زموږ په صاع کې وبارک لنا فی مدنا او زموږ دپاره برکت واچوه زموږ په مد کې او سړی به و چې صاع او مد څه ته وایي دا ګوره د هغه وخت د پیمانې او د طول اندازې وي مد دا چونګ چې کله ته دا دواړه لاسونه داسې رایوځی کړي که نه نو داسې حساب به یې کوو نو یا الله وایي زموږ له په دې زموږ د ناب طول کې برکت واچوه دا مطلب شو ښه صاع تقریبا چې دی نو څلور موده چې کې د دې نه یو صاع جوړېږي دې طریقې باندې به په هغه وخت کې ناب طول کېدو اوس هم بعضو علاقو کې چې طول کوي وزن معلوموي نو په دې طریقو سره معلوموي خلاصه دا دی چې یا الله زموږ دپاره زموږ په دې طول او پیمانه کې برکت واچوه نو ګوره برکت د میوو دپاره دې وغوښتو برکت د ښار دپاره برکت د صاع دپاره د مد دپاره صاع او مد دا د طول او پیمانه د پیمانې یو اندازه ده دا دعا به څوک وایي د کتاب نه دې ووایي خیر دی خو چې ښه برابر یې ووایي ویوایه بارك لنا في مدينتنا بارك لنا في صاعنا بارك لنا في مدنا في مدنا دال لاندې زیر مدنا نه پیش دی د پیش لاندې زیر دی که نه شد دی د شد لاندې زیر دی شد دی زه د کتاب وایم شد دی د شد لاندې زیر دی که نه او کله چې عربی ژبه کې
شد راشي او شد لاندې زیری نو دا زیری او چې په شد د پاسې دا زبري اوس هم ونه رسېږي ها زیر کله چې عام ټکی شد پې نه وي لکه عام ټکی دی شد پې نشتي نو د دې زیر لاندې راځي زبر یې له پاسه راځي او چې کله پې شد راشي لکه دې کې شد دی مدینا دال کې شد دی ته داسې نه وایي چې مدینا مدینا هغه له به چې شد لرې کې خو موږ وایو مدینا مدینا یعنې په دال باندې شد دی چې کله پې شد راغی نو بیا چې کله زیر پې لیکي نو هغه به د دال لاندې نه وي هغه به د شد لاندې او چې زبري هغه به په دې شد له پاسې که نه اوس هم زه غلط یم کتاب کې څنګه دی مدینا دا زیر دی ها دلته څوک داسې هم ویلی شي چې رسول الله وسلم مدینې دپاره دعا غوښتې ده وبارک لنا فی مدینتنا او زمونږ دپاره په دې مدینه کې برکت واچو دا خبره هم صحیح ده رسول الله وسلم مدینې دپاره نورو ځایونو کې هم دعاګانې غوښتلي دي خو ورسره دا مسله یاده کوي چې مدینه په عربۍ کې ښار ته هم ویلی کېږي مدینه په عربۍ کې ښار ته هم ویلی کېږي دلته وایي که تاسو ویلي مدینة الریاض د ریاض ښار نو مدینه ښار ته هم ویلی کېږي او یو هغه معروف مدینه ده چې هغې کې مسجد نبوي دي ښه ده د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې انسان نوي میوه ویني میوه نو د هغې په وخت کې کومه دعا ویل پکار دي شیخ صاحب پې ډېرې اهمې خبرې وکړلې ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکوي اجازت السلام علیکم ورحمت الله